نیکان خلق به ختم شي قیامت ته نږدې او د قیامت ته نږدې کېدو یو نښه دا ده چې نیکان خلق به څه شي هغه به ختم شي الله اکبر په صحیح بخاري کې دا حدیث دی مرداس الاسلمي رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه يذهب الصالحون الأول فالأول نیکان خلق به ختم شي په یو بل پسې به روان یو به لاړ شي بیا به بل لاړ شي بیا به بل لاړ شي الله ته نږدې خلق به ختمېږي کمیږي به وتبقى حثاله او ګن به پاتې شي اسې کچره به پاتې شي كحثالة الشعير أو التمر لکه د وربشو یا د غنمو نه چې کله یې صفا کړې او د هغې نه وروسته هغه ګن پاتې شي هغه اصلي شی ترې واخیستی شي او نور هسې بوس او ګن پاتې شي بې فایدې شی پاتې شي یا کجورو نه چې پاتې شي لا یبالیهم الله بالا داسې خلک به پاتې شي چې الله به یې د سره څه پروا نه کوي او دا خبره معمولی مه ګڼئ ګورئ چې الله د چا پروا نه کوي د دې سړي دنیا هم تباه شو آخرت هم تباه شو او چې الله هېر کړي نو څوک به دې یاد کړي او چې الله یاد کړي نو چا هېر کړی الله د یو سړي پروا نه کوي او پرېږدي او چې څه دی کوي په آخرت کې ورسره به حساب کوي د دې ګډ سړي د دې سړي لپاره ګټه تباهي نو ذکر دی حدیث کې دا په صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې قیامت د علامتونو علامه ده چې نیکان خلق به ختمېږي یو حدیث کې راځي ډېر ناشنا حدیث دی د رویفع الانصاري رضی الله عنه وی قرب لرسول الله صلی الله علیه وسلم التمر ورطب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسو صحابه کرامو سره نو کجوري راوړې شوې څه تازه کجوري او څه وچې وې نو هغوی وخوړې د کجوري د ملګرو وخوړې صرف بیا د هډوکي پاتې شو د کجورو هغه هډوکي چې هغه پاتې شو پالتو یا کمې داسې کجوري چې خرابې شوې وي هغه پاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغې ته اشاره وکړه دا څه چې پاتې شوي وي تدرون ما هذا تاسو سره پته شي دا څه دي هغه وی الله ورسوله اعلم الله د الله رسول ته پته رسول الله موږ ستاسو به دې خبره ونه رسېږي وی تذهبون الخير فالخير تاسو به هم دقه شان ځئ نیکان او بیا به هغوی پسې نیکان حتى لا يبقى منكم إلا مثل هذا او بیا به وروستني خلک داسې پاتې شي لکه څنګه چې دا هډوکي پاتې شو لکه څنګه چې تاسو دا کجوري ختمې کړې فایدهمن شی چې تاسو وخوړو اخره کې هډوکي پاتې شو او هغه کجوري پاتې شو چې هغه خرابې دي د چا ورته زړه نه کېږي دقه شان به د نیکان خلک ختم شي وروسته به داسې خلک پاتې شي چې هغوی به په دین کې ګډوډي د هغوی دینداري به کمزوري هغوی به په دین باندې نه پوهېږي د هغوی سره به علما نه وي د هغوی سره به علم نه وي هغوی کې به جهالت ډېري داسې خلک به پاتې شي د حدیث امام طبراني راوړی قددي دا مطلب نه دی چې په یو پیر به الله نیکان خلک ختم کړي په دې کې ډېر صورتونه کېدی شي د حدیث دا مطلب دی چې یو علاقه کې به نیکان خلک ختم شي لکه یو علاقه کې بل کې به ختم شي لازم نه چې په یو ځای به الله ټول علما ختموي او نیکان خلک به ختموي او بل دا چې اکثر نیکان خلک به ختم شي یي به خو څه به وي لږ به وي علما به وي خو لږ به وي او اکثر به بېدینه خلک وي اکثر به جاهلان وي نو زموږ دې زمانې ته وګوره دا نښه ښکاره شوې اکثر علما دي که جاهلان دي جاهلان دي قد سلف صالحین دور ته وګوره د هغوی په زمانه کې به جاهل معلومېدو چې دا جاهل دی پلانې علم ورسره نشته پلانې بېدینه دی ولې ځکه چې هلته هغه دینداره ډېرو او د بېدینه به پکې ښکارېدو علما ډېرو جاهل به پکې ښکارېدو په موږ کې جاهلان ډېر دي نو علما پکې ښکاري په موږ کې بېدینه ډېر دي نو دینداره پکې معلومېږي یاره پلانې دینداره دی پلانې ولې نوم واخیستو ځکه چې هغه په دې بېدینو کې دینداره دی پلانې په دین پوهه دی پلانې معلوم دی واضح دی ولې ځکه چې اکثر جاهلان دي او دغه پکې پوهه دی
دا دې حدیث مطلب دی. مطلب دا نه چې एकदम بالله دا ټول نیکان خلک ختم نه. نیکان خلک به یي ولک به یي، اکثر به بيدیني، اکثر به جاهلانی، اکثر به دنیا پرست خلک. بعض علماء دي کې دې ته اشاره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته چې تاسو به ختم شي، تاسو غوره خلک کې به وروسته چې کوم خلک په تاسو به راځي هغه به تاسو نه کوي. بلکې به دې سواله صحابه کرام ختم شو، به تابعین راوي دا غوینه درجه لګه کمه ده، غوره خلک به تابعین هم ختم شو، به په غوی به بل پیړې رااله خلک دي او دا غوینه کم دي او به ورو د سلسله را روانه ده. نو نیکان خلک کمیږي کډيږي کمی، نیکان خلق کمی. قیامت به کله راځي؟ حدیث کې راځي چې کله په ځمکه قیامت به راشي په داسې حال کې چې په ځمکه باندې به هغه انساناني چې د رب العالمین به په دې مخلوق کې دغه بدترین مخلوق وي. نو مطلب چې بالکل به نیکان بیا ختم شي. تر دې چې یو حدیث کې راځي چې قیامت به هله راځي کله چې بالکل قیامت راځي په ځمکه به داسې یو کس نه چې الله وایي. جهل، بيديني، كفر، د الله نافرماني د هر څه به عام شي. په دغه خلکو بیا قیامت راشي. دیونه خدا شوه څه شوه؟ نیکان خلک به کم شي. نیکان خلک به دا نږدې ورځو کې ګوره دا وایرس چې کوم راغلی د بیماري او الله سبحانه وتعالی زر ته زر ختم کړي. نو په دې درې څلورو میاشتو کې څومره علما، نیکان، مشران، دیندار خلک هغه زموږ نه راغلل او پاتې کېږي څوک چې هغه بېدینه وي، جاهلان، د الله نه لرې، د الله د پیغمبر نه لرې. هغه خلک ډېر دي او کوم چې الله ته نږدې خلک دي هغه روان دي. د ډېر د یېرې حدیث هم دي، انسان په ځان ویېرېږي یاره زه به هم په هغه بېدینو کې یم یا د دین نه به لرې یم. نو کوشش به بېرته شروع کړي چې ځان نږدې کړم الله ته او ځان نږدې کړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، د هغه حدیثونو ته، د الله شریعت